په کابل کې د اسلامي امارت په محکمه کې د علاګل مجاهد محاکمه روانه ده. علاګل مجاهد ته د اسلامي امارت په محکمه کې څومره سزا ورکړل شوې او په کوم جرمونو تورن شوی او د ولسی افغانانو خبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشي. ښاغلی مجاهد د 1400 لمریز کال په لړم میاشت کې په لنجمنه توګه په کابل کې د اسلامي امارت ځواکونه ونیو چې وروسته بیا له افغانستانه وتښتید. هغه مهال د اسلامي امارت لخوا د مجاهد د نیولو ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه چې ګڼو وګړو هغه ته یو ډول سپکاوی بللی و. علاګل مجاهد د اسلامي امارت د اړیکو کمیسیون په بلنه بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د یو تازه خبر لمخې د علاګل مجاهد محاکمه له کوم روښانه تور پرته د اسلامي امارت په محکمه کې روانه ده. باوري سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د پخوانی غړي علاګل مجاهد دوسیه د اسلامي امارت لخوا څیړل کیږي، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. مجاهد ته نږدې سرچینو ویلي دي چې اسلامي امارت د سیاسي کړنو له مخې هغه نیولی دی. علاګل مجاهد تیر کال د چونګاښ په میاشت کې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته اسلامي امارت ونیو او بندي یې کړ. د اسلامي امارت د پولیسو ویاند د غوایي پر 23مه ویلي و چې مجاهد د قاری سید الله په نوم د یو کس په وژلو له تورنېدو څخه وروسته بندي شوی دی. د اسلامي امارت د پولیسو د قومندانۍ د ویان له څرګندونو سره مجاهد ته نږدې سرچینې وایي چې پر هغه لګول شوی تور لا څرګند نه دی او اسلامي امارت هغه پرته له کوم لامله د سیاسي تړاوونو له امله بندي کړی او نوموړی په یو بې برخلیکه حالت کې ساتل شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.